پنجشیر کې د طالبانو پر یو مرکز د مقاومت جبهې برید خو طالبانو رد کړ. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ. په پنجشیر کې سیمه ییزې سرچینې په دغه ولایت کې د طالبانو پر یو پوځي مرکز د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهې ځواکونو د برید خبر ورکوي. دا سرچینې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي له اشتسوف ورځپاڼې سره په خبرو کې ادعا لري چې دا برید د سې شنبې په نیمه شپه د خنج ولسوالۍ په متا کلي کې شوی دی. د سرچینو په وینا په دغه برید کې 4 طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. خو په پنجشیر کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلان دا ادعا ردوي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق دا ادعا یوه اوازه بولي. د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهې تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. ګرانو لیدونکو له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کمنټ کې له موږ سره شریک کړئ.